بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نوې ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورئ ګیز ګیز بیرته پر کنټرول پینل باندې ډبل کلیک کوم چې کله کلیک پر وکړئ دا به درته راسي. اوس دلته لیکلي وای فایل ایکسپلورر اپشن پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس ګورئ په دې ځای کې زموږ سره په اول کې دوه چیکان لیکلي دي. په براوز فولډر کې په اول کې لیکلي وای اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډوز او په دویم کې لیکلي اوپن ایچ فولډر ان د ون وینډوز. اوس داسې کار کوي. ګورئ که ته سیوري وغواړئ چې یاره زه یو په کمپیوټر کې یو پروګرام راخلاصوم، دلته راځم ورته ګورئ ډبل کلیک پر کوم دا راخلاصو، بیا راځم ورته ګورئ دلته ډبل کلیک پر کوم دا راخلاصو، بیا راځم ورته ګورئ دې ځای کې دلته ډبل کلیک پر کوم دا راخلاصو. اوس ګوره دا کار کوي. که شاتګ کوي ورته ګورئ چې کېږي شاتګ کوي، که مختګ کوي پر دې باندې کلیک کوي چې کېږي مختګ کېږي. وینې دا دی. او دلته ورته ګورئ وینډو څو ده، یوه دانه ده، بله وینډو نه ده. نو که زه اوس وغواړم چې یار هر وینډو جلا جلا چې کېږي راخلاصېږي، نو بیا به راسي ورته ګوره پر دا باندې به چیک ولګوئ. چیک دې ولګوئ اپلای کړه. چې اپلای دې کوي برکه راسي ورته ګوره وینې دلته ډبل کلیک پر کوم دا دی راخلاصو. راځم ورته ګوره دې ځای کې ډبل کلیک پر کوم دا راخلاصو. اوس ګورئ هغه وینډو جلا ده، دا جلا ده. وینې هغه جلا وینډوز په بلې وینډو کې خلاص شو، دا بلې وینډو کې خلاص شو. اوس که چیرې دا راخلاص کړې ورته ګوره دا په بلې وینډو کې راخلاصي. دا دی وینې. نو د دې او د هغه چې دی ورته ګوره چې دی عموما فرق شته. هغه جلا وینډوز کې دی، د چې دی جلا وینډوز کې دی. صحیح شو. نو دا د دې دپاره چې کېږي استعمالېږي. او که وغواړي چې برته یاره په یوه وینډو کې راخلاصېږي، نو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړي اپلای کړه، نو هر یو به جلا جلا په وینډو کې راخلاصېږي او دوی به دغومره اندازه چې کېږي درته راځي. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وینې وای کلیک آیټم از فولډر سیسو فلاورز. دا بیا داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګورئ وینې په اول کې لیکلي وینې سنګل کلیک دی، په دویم کې لیکلي ډبل کلیک. سنګل کلیک داسې کار کوي. ګورئ که زه راسم ورته ګوره د کمپیوټر خلاصوم چې یو کلیک وکړي دی بس نه خلاصېږي. ونې یو کلیک وکړي دی نه خلاصېږي. نو دلته موږ سره ډبل کلیک غواړي، خامخا به ډبل کلیک پر کوي د خلاصېږي، که نه په بل صورت باندې نه خلاصېږي. که زه وغواړم چې یاره دا عکس دی مثلا په یوه کلیک باندې نه خلاصېږي، خامخا به ډبل کلیک کوه بره دی چې کېږي خلاصېږي. نو اوس که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې یو عکس یا یو شی دی په ډبل کلیک په سنګل کلیک کې راخلاصي، نو بیا به راسي ورته ګوره دلته په دې سنګل کلیک باندې به کلیک وکړي، د ډبل کلیک څخه واوښتلې چې شته سنګل کلیک ته راوځي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي. چې کله کلیک وکړئ اوس که زه راسم ورته ګوره وینې یو کمپیوټر دی یو کلیک پر کوم ورته ګوره دلته به چې سي راخلاص به سي په یوه کلیک خلاصېږي. نو دا عموما ورته ګوره یوه کلیک ته وراوړي که په یوه کلیک خلاصوي، که وړي چې په یوه کلیک چې سي درته خلاصي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینه دا د سنګل کلیک لپاره دی، دا ډبل کلیک لپاره دی. اوس د دغه ایکنو لاندې ورته ګوره یو رقم انډرلاین نسته، وینې یو خطه نسته. نو که زه راسم ورته ګوره وینې انډرلاین ایکن باندې کلیک وکړم اپلای کړم. چې اپلای دې کړې ورته ګوره وینې د هر یو بد لاندې ورته ګوره چې شتو انډرلاین به د اضافه شو، چې هر ته واسې ورته ګوره وینې دا دی. یوازې دلته نه که واسې ورته ګوره په کمپیوټر کې هر لیکنه وغواړې دا لیکنه دا د وینې پر نام چې یو ځای یې سي شو هغه ټول ورته ګوره انډرلاین چې شتو اضافه شو. او که زه راسم ورته ګوره د انډرلاین باندې کلیک وکړم سي شو، دا بیا داسې کار کوي. اوس ورته ګوره وینې انډرلاین نشته، که دغه موس وروړې هغه منطقې ته سي شو انډرلاین پیدا شي، که ځینې هغه کې ختمه شي. وینې هغه کې ختم شي، پیدا شو ختم شو پیدا شو ختم شو، دا د پیدا شو ګوره ختم شو، دا د وینې دا اندازه ده. او که چیرې پر اول باندې کلیک وکړې راځي انډرلاین عموما معلومېږي، که په دوه باندې کلیک وکړې چې دا موس وروړې معلومېږي، که موس ځینې هغه کې چې کېږي ختمېږي. او که وغواړې چې یاره سنګل کلیک و انډرلاین ګرځي کې په کار نه دي، نو رابسې ورته ګوره دلته به چیک پر ولګوئ. چې پر ولګوئ دې ځای کې ورته ګوره وینې دا چې شو دا درته راغی. او د هغه څخه وروسته دغه شو ایټمونه دي دا د دې دپاره کار کوي. که چیرې زه راسم ورته ګوره وینې دلته چیکان مثلا دا اوس په لګېدلي دي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کمپیوټر ته پر دې باندې ډبل کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې څه اوس ورته ګوره وینې دا دی. وینې دا ایکنونه معلوم دي. یا ورته ګوره وینې یو لیست په دې بغل کې نشته، وینې هغه د کمپیوټر خپل عمومي لیست نشته. نو که زه راسم ورته ګوره وینې د چیکان ځینې خواته کړم، نو عموما لیست به چې سي پیدا به سي، هغه لیستونه به چې سي درته راوسي. صحیح شو. دا کار کوي. او کلیر و ریسټور ډیفالټ به داسې کار کوي. که زه چې راسم ورته ګوره وینې دا پر دې باندې کلیک وکړم دا دلته راځم صحیح شو، دا دلته راځم پر دې باندې دې سم چې کا خواته کوم د دې سم کا خواته کوم. اوس که کلیر یا ریسټور ډیفالټ یې که پر دې باندې کلیک وکړې برته خپل زاړه حالت چې کوم مخکینی حالت و. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ته ګوره خپل زاړه حالت ته ولاړې کړه چې کوم د کمپیوټر مخکینی حالت و عموما هغه چې شو ورالی صحیح شو، په هغه چې شو درته استعمال شو. صحیح شو. دا خو دا کار کوي. د هغه څخه وروسته که زه وغواړم زه راځم یاره وایم درته د کمپیوټر پر مخ باندې یو دغه جوړوم، یو فولډر جوړوم. راځم رایټ کلیک پر کوم، چې کله دې رایټ کلیک پر وکړې سو نیو ته راځم په نیو باندې کلیک کوم. ورته ګوره دا یو فولډر دی مثلا ما چې جوړ مې کړی دا فولډر دی. صحیح شو. بل راځم بل فولډر جوړوم، پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، راځم ورته ګوره نیو ته په نیو باندې کلیک کوم، یو بل فولډر مې چې جوړ مې کړی دا فولډر دی. صحیح شو. دا دی. راځم یو بل فولډر مې جوړوم چې درې دانې سي، راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړئ یو دوه درې دا راغلی. اوس موږ ورته ګوره دا یو فولډر دی، دا دویم فولډر دی، دا دریم فولډر دی. اوس که زه وغواړم چې په دا فولډر کې یو شی ایږدم مثلا دا ویډیو راخلم راکشه کړه ورته ګوره دلته چې کښې ایږده چا څونه ویډیوګانې پکښې مشکل نشته په دې کې ورته ګوره یوه ویډیو دا پرته ده.
اوس که زه وغواړم چې یاره دغه فولډر دې دلته چې شي ورک دې شي، زه غواړم چې دا د پر ځای باندې چې ورکوم چې یاره پیدا نه شي. نو اول دپاره به راځي ورته ګوره پر دغه فولډر باندې به رایټ کلیک کړه، چې کله دې رایټ کلیک پر وکړې سیسو رابسې ورته ګوره اخر پراپرټیز پر دې باندې به کلیک وکړې، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا چک پر لګیا هیډن چک پر لګوم اوکې یا که چې اوکې دې که سیسو اوکې یا که اوس که ورسې ورته ګوره وینې هغه فولډر چې دی دا اندازه راغلی، ګوره لږ کمزوری دی که ګوره پټ نه سو خو لږ اندازه کمزوری سو، ګوره دا کمزوری دی وینې رڼا لکه هغه خپ سیسو او دا ورته ګوره وینې چې دی تیز دی، دا هم تیز دی. که زه اوس وغواړم چې یاره دا دې چې شي پر مخ دې ګرځي کې ورک شي زما درسي په کار نه دی، نو باره به راسي ورته ګوره دلته د دې فولډر اپشن ته به راسي، دلته به راسي ورته ګوره وینې کنټرول پینل ته به راسي، پر کنټرول پینل چې کله کلیک وکړئ فایل ایکسپلورر ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړئ دا درته راخلاصېږي سیسو، چې کله دا خلاص بیا به راسي ورته ګوره چې شته ویو ته، پر دې ویو باندې به کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ دلته ورته ګوره زموږ سره چې دي دوه علامې دي. اوس ورته ګوره شو دی ورته ګوره وینې ښکاره دی، که زه راسم ورته ګوره پر ډاون شو باندې کلیک وکړم اپلای کړه، چې کله دې اپلای کړه ورته ګوره وینې هغه چې سو ورک سو. اوس ورته ګوره دا فولډر دا دی سته دا دی سته، مګر هغه خپل عمومي فولډر چې سو ورک سو پر مخ باندې چې سو بند سو. اوس نو که زه وغواړم چې هغه برته یې ښکاره شي نو راځم ورته ګوره دلته چک پر لګوم، چک پر ولګوئ اپلای کړه، چې اپلای کړه ورته ګوره وینې هغه فولډر به برته چې ښکاره به شي ورته ګوره دغه دی. نو اوس که زه وغواړم چې یاره دا فولډر خو ښکاره سو خو لږ چې شي دی خام دی، نو برابر ته راسه پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه، چې رایټ کلیک وکړې دیز پراپرټیز ته راسه هغه چک چې تا لګولی وو هغه برته چې کې ځینې اخوا ته بیا کې اوکې بیا کې چې اوکې دی که سیسو اوکې که دا راغلی اوس ورته ګوره دا هم چې سو تیز سو. نو هر فولډر چې ته ورکوې غواړې چې یاره ورک سي ته به اول وار راځي ورته ګوره پر هغه فولډر باندې به رایټ کلیک کړه، چې رایټ کلیک وکړې پراپرټیز ته به راځي د دې ځای څخه به دلته چک پر ولګوې، چک پر ولګوې اوکې یې کړه، چې اوکې دې کړې دا هم اوکې کړه دا کار به وکړي. اوس ورته ګوره د دې باندې او که چیرې دا چک ونه لګوې دی عموما پټېږي نه، که دا چک نه یې لګولی دا که څه هم غواړې هېڅ مشکل نه لري پټېږي نه، نو مهم ورته ګوره دا چک دی خامخا به چک بیا دا دی. اوس ورته ګوره دا فولډر دی دا فولډر دی دا ورته ګوره وینې تیز نه دی لږ اندازه چې خام دی وینې خط دی. نو که تو غواړې چې یاره دا پر مخ باندې چې سي ورک سي نو بیا به راسي ورته ګوره پر ډاون باندې به کلیک وکړي اپلای به کړي، چې اپلای کړي ورته ګوره وینې پر مخ باندې چې سي ورک سو. اوس ورته ګوره یو دا فولډر دی یو دا فولډر دی دا فولډر دی دا دوه فولډران دي دا سته انور نسته، انور ولې نسته په دې خاطر سره نسته چې موږ هغه پر مخ باندې چې ورک وکړو سیسو چې کوم د کمپیوټر پر مخ باندې چې کوم فولډران راتله سیسو هغه چې سو ورک سو. اوس نو که تو غواړې چې یاره برته زه چې کوم پیدا کوم یې غواړم چې پیدا شي نو بېرته به راځې ورته ګوره پر دا شو باندې به کلیک وکړې اپلای به کړې، چې اپلای کړې ورته ګوره وینې هغه به عموما ورته چې پیدا شي دا دوه دانې دي وینې. اوس نو که تو غواړې چې یاره لږ اندازې د دوی چې تیز دي سي اوس خام دي نو باره به راسې ورته ګوره دا انتخاب کړې که یو وي که دوه وي مشکل نه لري، که یو وي خو رایټ کلیک پر وکړه، که دوه درې پر هغه باندې به رایټ کلیک وکړې، چې کله رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې، چک به ځینې اخوا ته کې اوکې به کړې سیسو چې اوکې دي کې اوکې کړه نو عموما دوی به چې سي تیز به سي. دا لکه چې نو انتخاب که څنګه خبره دا د انتخاب دی و دی هم تیز سیسو دا نظر نو دا د فولډر یو سیستم دی سیسو موږ کولی شي په دې صورت باندې دا چیش کو واړو او درته وایي چې شي درته واوري نو عموما ورته ګورې د فرمو چیش کو دا استعمالوم او درته راوځي سیسو او اکثره وخت که تاسو لیدلي یو څوک فلش راچی امریکا راچی دلته مثلا راځم ورته ګورې وینې اوس دا ورته ګوره ډک دی مثلا په یو سل اته پنځوس جی بي کې د څو جی بي خالي دی څلور جی بي خالي دی زه میموري کارت راچوم په دې میموري کارت کې دننه شان یې دونه قدر ډکي خو چې راخلاصې که شی نه پکښې هېڅ شی نه پکښې اولا که زه دلته ورته وګورم دلته به ډک سیسو یا مثلا یو ویډیو د میموري کارت یا فلش چې زه ور واستوم هغه پکښې ورکه سي سیس عموما نو که زه اوس وغواړم چې د دې سیټینګ جوړوم نو بېرته به راځي ورته ګوره د دې ویو پر ویو باندې به کلیک وکړې اوله وار خو دې پر شو باندې درایې دوم راسه ورته ګوره وینې دې څخه دغه چک وینې د چک اوس نسته وینې د چک داسې په لګېدلې ته بیا ځینې اخوا ته کې یس وکړي چې یس یې کړې سیسو اپلای کړه که دا نور چکان ځینې اخوا ته کې خو مشکل نشته ځکه چې دا پټ دی وینې د پټولو لپاره دي نو راسه ورته ګوره وینې دې څخه اپلای کړه چې اپلای کړې سیسو اوکې کړه چې اوکې دې کوي باره که ورسې ستاسو په کمپیوټر کې دننه چې کوم چپ د کوم دغه دی کم میموري کارت سره د سیسو په میموري کارت کې نن کم شان هغه چې درته معلومه شي خو اکثره دا وخت ستاسو سیسو دا په دې خاطر څه دا راځي چې دا میموري کارت یا فلش کله وایرس ولا وایرس سیسو نو باره کته شي ور واسطه شي باره پټ کې اډ کې سیسو نو کول سي یا په کمپیوټر کې وایرس یا میموري کارت کې سیسو باره تا کول شي مثلا دې کې شي کې پاره کې نو دلته به راځي ورته ګور وینې کنټرول پینل ته باره کنټرول پینل چې کله چې کان نه افات کړه اول ته چې کې شو یا که شو دي کې سیسو بارکا ورسې ورته ګور وینې دې څخه به چې شوي ښکاره وي چې د اخلاص کې څه شي پکښې او سیسو هغه عموما ټول چې کېږي درته ښکاره کېږي سیسو نو دا عموما ورته ګورې دې لپاره دا چې ښکار و ده فایل سولر کار و سیسو نو نن دپاره دغونه قدر تاسو په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کول بیا به نور هم